و مجربې لارې چې یوټیوب سبسکرایبر، واچ ټایم، کمنټ، لایک او دغه ډیروي. دغه لارې کومې دي راسره تعقیب یې کړئ چې د مجربې لارې د یوټیوب سبسکرایبر ډیر کړي. سلامونه ګرانو ملګرو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان له چینل څخه او نن به درته ووایم چې څنګه کولی شو چې خپل یوټیوب سبسکرایبر ډیر کړو یوازې په 2 اسانو طریقو سره، هم ورسره واچ ټایم یعنی ویوز او لایک او کمنټ یې څنګه ډیرولی شو چې د ویډیو په دغه درشل کې درته ټول سټپ بای سټپ درښایم. لومړی ښکلی تمبینل یعنی ښکلی عکس ویډیو ته کلیک راول، یعنی ساده، روښانه او مهم توري پکې ولیکه. ډیر او ډیر ګڼ څخه هم ځان وساته ځکه چې بیا خلک پرې نه پوهیږي. عکس باید ساده او روښانه مهم توري پکې ولیکل شي. دویم، ښه ویډیو جوړه کړه. خلک هغه ویډیوګانې ګوري چې له هغې زده کړې یا ورته خوند ورکړي یا ورڅخه څه زده کړي او یا ورته خوند یعنی تفریحي باید وي. دا ډول ویډیوګانې جوړې کړئ. دریم، د ویډیو سر کې ووایه مهرباني وکړئ سبسکرایب مې کړئ که ویډیو مو خوښه شوه. یعنی تاسو باید دغه غوښتنه د ویډیو په لومړي سر کې وکړئ چې مهرباني وکړئ سبسکرایب مې کړئ که ویډیو مو خوښه شوه. څلورم، منظم خپرول، یعنی هره اونۍ باید منظمه ویډیو واچول شي. دا ستا چینل فعال ښایي، یعنی په اونۍ کې لږ تر لږه باید یوه ویډیو باید یوټیوب چینل کې اپلوډ کړې. پنځم، شارټ ویډیو جوړه کړه، یعنی 10 ثانیې ویډیوګانې ډیر ژر وایرل کیږي او خلک له هغې چینل ته راځي. باید ته شارټ ویډیوګانې حتما اپلوډ کړئ پر یوټیوب باندې چې هغه 10 ثانیې وي. د 10 ثانیو څخه زیات هم اپلوډ کولی شئ خو 10 ثانیې ډیر ژر وایرل کیږي. شپږم، لیکونه خپور کړه، یعنی خپل د یوټیوب چینل لینک یا د ویډیو یا د شارټ ویډیو خپل ویډیوګانې فیسبوک، واتساپ، ټلیګرام، انسټاګرام کې شیر کړه. دې له لارې ستا سبسکرایبر، واچ ټایم او لایکونه کمنټونه زیاتیږي. اووم، د خلکو کمنټ ته ځواب ورکړه. که خلک درته ولیکي ځواب ورکړه، دا هغه ستا وفادار سبسکرایبران کولی شي. نو چې که چیرې درته یو چا کامنټ وکړو او درته ویل درڅخه پوښتنه یې وکړه، ته ورته حتما ځواب ورکوه. دې لپاره چې ستا دغه سبسکرایبران چې فعال وساتې چې وویلی شي چې دغه سبسکرایبر یا دغه یوټیوبر ماته هر وخت جواب راکولی شي. نو دغه هم ستا واچ ټایم یعنی هر وخت درته کمنټ کولی شي او ویډیو ته درته لایک کولی شي. ملګرو درته که غواړئ چې یوټیوب سبسکرایبر، واچ ټایم، لایک زیات شي نو دغه په 2 طریقو باندې عمل وکړئ. او ملګرو یوه بله خبره چې دغه 2 طریقې که چیرې تاسو تعقیب کړي نه وي تر اوسه پورې نو دغه در سره حتما تعقیب کړئ. او ویډیو لپاره مهم ټګونه دي، ټګونه هم پکې استعمالوئ. که غواړئ ستا چینل هم وده وکړي نو دغه لارې عملي کړه او زما چینل هم سبسکرایب کړه. مه هېروه چې ما درته دغه لارې ښودلې دي او ته سبسکرایب هم نه کوې. ویډیو ته در سره لایک ورکړه، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړه او څنګه ورسره د بیل نشان هم کېکاږئ. او که کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ویلی شئ. پر همداخل ته تاسو هم هر چاته دا ډول وایس پرېښودلی شئ. د ویډیو په سر کې او د ویډیو په اخر کې هم دغه پیغام پرېږدئ چې که ویډیو مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او زما چینل ته هم سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو پورې ته خدای په امان. همدا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل حتما سبسکرایب او لایک. کومه غوښتنه کوم عرض لرئ کمنټ کې راته ویلی شئ. تر خدای په امان. مننه.